بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې چا کوزده کړې وي، کویدنې کړې وي، خو په هغه کې نکاح نه وي تړل سوی، هسې واده یې ورسره کړې وي، د ده په نامه کړې وي، نو بیا د هغه سره په ټلیفون باندې خبرې کول د شریعت په رڼا کې څنګه دي؟ او که نکاح تړلې وي هغه یې ورسره کوي څنګه دي؟ ایله کوم محترمینو چې دا در اخره ښه په غور سره واورئ، که د چا نکاح تړل سوي که نه یې تړل سوی هغه دې واورئ. شارکوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. علامه مفتی محمد یوسف لدیانوي شهید رحمه الله په خپله فتاواب کې مثلا که حل جلد نمبر 6 صفحه نمبر 4 هغه دا لیکلي دي چې د چا نکاح نه وي تړل سوی، نکاح تړل سوی نه وي، هسې د ده په نامه سوی وي، نو د هغه ښځې سره خبرې کول، د هغه نجلۍ سره خبرې کول په شریعت کې جایز نه دي. دا د اجنبیه په حکم کې ده. لکه څنګه چې یو پردی سړی دی، پردی ښځه دغه رنګه ده، د هغه سره خبرې کول، اختلاط کول دا جایز نه دي. په حواله د مرقات المفاتيح شرح مشکات المصابيح جلد نمبر 3 صفحه نمبر 409. لیکن محترمینو، زموږ و مخ ته داسې ډېرې مسلې راغلي دي چې کم خلک د زنانو سره، د خپلو ښځو سره چې واده یې نه وي سوی، دی ورسره په ټلیفون باندې خبرې کوي، د دا خلکو کور خراب سوی، دا نکاح یې ماته سوی وي، چې چا نکاح تړل سوی هغه ماته سي، او چې چا دا نه وي تړل سوی هغه خو بیخي چې ګناه وکړي، چا نکاح نه وي تړل سوی هغه خو ګناه کوي، نو د ګناه د وجې نه کله کله ځلبیل سي، بیا بیخي ختم سي. او چې چا نکاح تړل سوی هغه سره په ټلیفون باندې خبرې کوي، کله کله داسې خبرې چې تارې سره واوړي، خبره د سره چپه سي، نو بیا هغه د دنه د ځانه د خلاصېدو کوشش کوي. موږ مخ ته داسې ډېرې مسلې راغلي دي چې د واده سره مخکې په ټلیفون باندې ورسره ګپ شپ لګاوو، ده به دا ویلې چې دا زما ښځه د هغسې حکمونه به ورکول لکه څنګه چې د ده قبضې ته راغلی وي، نو هغه به وایي چې دا واده لا نه دی سوی دی، دا چمونه کوي، دا چې واده وکړي نو بیا به څه وي، نو هسې خپل کور خپل زندګي تباه کړي. نو زما دې ټولو ملګرو ته چې د چا واده نکاح نه وي سوی هغه خو بیخي جایز نه دی، هغه که کوي سخته ګناه کوي، د ګناه د وجې نه بیا کار به سخت خراب سي، مصیبت به ورته راسي. او چې د چا نکاح تړل سوی وي، واده یې نه وي سوی، رخصتي یې نه وي سوی، هغه دې هم نه کوي، ځکه چې کله دا بغیر خبرو بغیر مجلسه تاسو له راسي، یو د بل سره به په زړه کې ښه جذبات لرئ، ښه مینه محبت به لرئ، دا خبرې چې ورسره کوئ مخکې خامخا داسې خبر راځي چې ته ورته حکمونه کوې، داسې کوه مه کوه، دلته مه ځه هلته مه ځه، ده نو هغه وایي دا واده نه دی کړی، دا حال دی، نو بیا به چې واده وکړي څه حال به وي، داسې حکمونه چلوي. نو ډېر کسان په ژړا دي زموږ سره رابطې کوي چې اوس څه وکړو څه وکړو، خو بس زندګي یې تباه سوي. نو زه دا مشوره درته کومه چې چا نکاح تړل سوي هغه دې هم صبر وکړي تر هغه وخته پورې چې در سوی واده کېږي، چې واده وشو نو بیا خو چې څه ورته وایي هغه به مني، ځکه چې د ده قبضې ته راغله. نو محترمینو، لږ صبر برداشت ځان ته راولئ، انشاءالله همیشه به خوشحاله او ښه ژوند سره اوسېږئ.